السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، یو ملګری سوال کړی دی چې آیا کم خپل دي خپلوان دي هغوی مړه شي او بیا په خوب کې رادرومي، د دې تعبیر څنګه دی او د دې لپاره وجه څه ده؟ ګران کتونکو، علما کرامو د دې لپاره دوه وجې لیکلي دي. یو وجه دا ده چې دا نفسي تصورات دي، یعنې کم خپلوان چې مړه شي د هغه خپلوانو تصور او سوچ دغه انسان سره چې کوم ژوندی وي هغه همیشه دپاره وي، هرې خبرې پورې ورته یادېږي. نو علما کرام لیکي چې دې د وجې نه دغه مړ انسان دغه ژوندي انسان ته په خوب کې رادرومي. او دویمه وجه دا ده چې کوم ژوندی انسان دی د دغه انسان په زړه کې هغه مړي دپاره چې کوم خپل وي مړ شوی وي او په خوب کې ورته رادرومي، هغه دپاره دغه ژوندي انسان په زړه کې محبت وي. نو دې وجې نه چې دی هغه مړی دغه انسان ته شپې په خوب کې رادرومي. او یا هغه کم انسان چې مړ شوی وي د هغه روح دغه انسان سره چې دا ژوندی وي دغه انسان سره یې مینه محبت وي، یعنې لږ خپل بچی وي یا خپل پلار وي، نو دې وجې نه دغه انسان ته شپې په خوب کې رادرومي. خو علما کرام لیکي چې په کار دی چې دغه کوم ژوندی انسان وي دغه مرده انسان دپاره صدقات خیرات وکړي. دې وجې نه به هغه انسان چې هغه روح چې هغه په عالم برزخ کې دی هغه ته به راحت او سکون میلاو شي. ځکه چې د نبي علیه صلات وسلام مبارک حدیث مبارک دی چې تاسو د خپلو مردگانو پسې خپلو مړو پسې خیرات صدقات کوي، دغه خیرات او صدقاتو په وجه باندې هغه مرده انسان روح ته سکون او راحت ملاویږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.